دوشنبه د اګست 1945 کال د سهار 8 بجې او 15 دقیقې د جاپان هیروشیما زیاتره اوسیدونکي د خپلو کارونو په لور روان دي. د دې ښار اوسیدونکي خپل ښار ته زیات خوښ دي ځکه د جاپان نور ښارونه د دوهمې نړیوالې جګړې له امله ویجاړ شوي، خو هیروشیما هغسې په خپل حال ودان پاتې دی. د یادولو وړ ده چې په ورته مهال دوهمه نړیواله جګړه په اروپا کې پای ته رسېدلې، خو جاپانیان د تسلیمېدو پر ځای لا هم مقاومت کوي. همدا یې لامل دی چې هره ورځ جاپانیان بمبار کیږي. د دې هر څه باوجود هیروشیما لا هماغسې په خپل پخواني حالات ودان دی. مخکې مې وویل چې د سهار 8 بجې او 15 دقیقې دي. اسمان شین دی، خو کله چې د ساعت دقیقه له 15 څخه 14 کېږي د شنه اسمان لمر 2 کېږي، ځکه اتوم بم د هیروشیما ځمکې ته 600 متره نږدې شوی. د بم چاودېدو سیستم فعال کېږي، ممکن په څو شیبو کې جاپانیان د یوې نوي عذاب قرباني شي. د بم د لیکدو په ځای کې میشت د هیروشیما زیاتره اوسیدونکي مړه کیږي، خو هغه اوسیدونکي چې دغه صحنه یې له لرې په خپلو سترګو لیده د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي: ځمکه په مسلسله توګه لړزېده، د ماتو شیشو اوازونه اورېدل کېده، هوا نهایت زیاته خرابه شوې وه، شیشې هرې خواته شیندل کېدې، کوم کسان چې ژوندي پاتې ول د ماتو شیشو له امله مړه کېدل. دلته د یو تن سر په ځمکه ښکاري، بدن یې تر خاورو لاندې دی، خو لا هم ژوندی دی. ساه اخیستل ډېر ستونزمن شوي ځکه ټول ځایونه ګردونو نیولي دي. هغه هڅه کوي تر څو خپل کالي وباسي او خولې ته یې ونیسي تر څو لږ ساه واخلي. هیڅوک هم په ولاړه ساه نشي اخیستی ځکه د بم ګردونو او راډیو اکټیو وړانګو قوه زیاته ده. یوازې 15 سانتي متره لاندې ځمکې سره د تنفس وړ ده. ټول پاتې ژوندي کسان پر ځمکه پروت کوي، کومه ځمکه چې خورا زیاته سوځونکې وه. د ښار اوسیدونکي صرف په دې هڅه کې دي تر څو یو داسې ځای پیدا کړي چې صرف په ارامه ساه واخلي. هغه کسان چې د چاودنې له ځای څخه 2 کیلومتره لرې ول نسبتاً لږ څه په ښه وضعیت کې ول، دوی کولی شول ساه واخلي. خو هغه چې په 2 کیلومترۍ کې ول د سترګو لیدلی حال څنګه بیانوي؟ هغوی چې په کړکیو کې ولاړ ول ټول مړه شول ځکه د شیشو هره برخه تیره چاړه ته ورته کېده. هغوی چې په کړکیو کې نه ول او ژوندي پاتې شوي ول ویل یې. د یوې زورورې چاودنې غږ یې واورېده. له چاودنې څو ثانیې وروسته پریمانه ګرد او دوړې هوا ته پورته شوې، کوم چې قوي اور او پریمانه لوګیو او دوړو یې ملتیا کوله. د هیروشیما 90% کورونه له لرګیو څخه جوړ شوي، نو په همدې اساس له خاورو سره خاورې کیږي او هیڅ نه پاتې کیږي. په دې ښار کې یوازې پخوانۍ جوړې شوې ودانۍ روغې پاتې، کوم چې د انجینرۍ اصولو په بنیاد جوړې شوې وې چې اوس هم شتون لري. هغه کورونه چې په پاخه او اساسي ډول جوړ شوي ول خو اصولي نه ول، هغه هم په خاورو بدل شوي. ژوندي پاتې شوي کسان هغه اشخاص ول کوم چې پخوانیو جوړو شوو اصولي ودانیو کې ول. هغه ودانۍ چې له چاودنې وروسته پاتې، هغه یې هماغسې د هغې ورځې د یادګار په توګه ساتلې. بله خبره دا چې د چاودنې په ځای کې د اشخاصو جسدونو پر ځای د هغوی اسکلیټونو شتون درلود، ځکه زیات حرارت هلته هیڅ غوښه او پوستکی جوړ نه دی پریښی. زیاتره ژوندي پاتې شوو کسانو هڅه کوله چې د سمندر غاړې ته ځانونه ورسوي، ځکه هغوی هیله صرف ارامه ساه اخیستل وو. چاودنې د هوا حرارت 50 درجو ته لوړه کړې وه. د څښاک هیڅ اوبه شتون نه درلود، نو ځکه پاتې کسانو د سمندر غاړو ته منډې وهلې تر څو هم یخني حس کړي او هم اوبه وڅښي. د چاودنې له کبله رامنځته شوي ګردونه او دوړې آهسته آهسته هوا ته پورته کیږي چې په پایله کې یو باران را شروع کیږي.
خو هغه باران نه کوم چې موږ پیژنو، بلکې هغه باران چې څاڅکي زیات خطرناک دی. د باران څاڅکي چې په هر ځای کې لویږي، رنګ تورېږي، داسې لکه سوځېدلي موبلین چې له هوا څاڅي. اټومي څپې هم په دې ماحول کې خپرې دي، خو خلک یې په اړه هیڅ نه پوهیږي. په دې هم نه دي خبر چې هره ساه یې له یوه وژونکې مادې څخه ډکه ده. کوم کسان چې سمندر غاړې ته راغلي دومره ګرم دي چې د اوبو په لیدو سمدستي ځان اوبو ته اچوي. د باران څاڅکي د سمندر له اوبو سره یوځای کیږي او د اوبو رنګ هم توروي، خو دا د خلکو لپاره هیڅ مهمه نه ده. علاوه له دې چې خپل ګرمي په لامبو کموي، بلکې خپله تنده هم پرې ماتوي. بدبختانه کومو کسانو چې دا اوبه څښلې وي، د اوبو څښلو سره د راډیو اکټیف وړانګې بدن ته ننوتې او یوه میاشت وروسته ټول مړه کیږي. کوم کسان چې له چاودنې لرې هم ول، یو یا هم 2 میاشتې بعد مړه کېدل، خو 1% ژوندي پاتې شوي او دغه کیسه یې موږ ته بیان کړې وه. 1,15,000 کسان له چاودنې وروسته وژل شوي ول. بلخوا د امریکا دولت جاپان ته په خطاب کې وایي بم مو ولید، اوس نو وخت دی چې تسلیم شئ او دغه نړیواله جګړه پای ته ورسوئ. خو جاپان د امریکا د خبرو ته په غبرګون کې وایي نه، تاسو نشئ کولی بم جوړ کړئ، دا بم نه بلکې یو آسماني آفت و. امریکا دوهم ځل لپاره ورته وایي ټوکې مه کوئ، دوهم ځل تکرار ته مو مه مجبوروئ. جاپان په ځواب کې بیرته ورته وایي چې څه کولی شئ، لاس مو خلاص. 3 ورځې وروسته یو بل قوي بم په ناګاساکي هم چاودنه کوي. ناګاساکي د هیروشیما په پرتله کوچنی او کم نفوذه ښار و، نو په همدې اساس 4,000 کسان دلته هم ووژل شول. له دې چاودنې وروسته جاپان متوجه کیږي چې دا آسماني آفت نه بلکې بم دی، نو ځکه تصمیم نیسي که چېرته تسلیم نشي 3 بم به هم چاودنه کوي. جالبه خو دا ده چې 3 بم هم را رسېدلی و، ځکه هغوی فکر کړی و چې جاپانیان په 2م بم هم نه تسلیمیږي، ځکه جاپانیان خپل هیواد سره ډیره مینه لري او د وطن لپاره هر ډول قربانۍ ته آماده دي. د ناګاساکي له دې بم وروسته جاپانیان تسلیمیږي او دوهمه نړیواله جګړه د متحدینو یعنی آلمان، ایټالیا او جاپان پر ماتې پای ته رسیږي. جالبه خو دا ده چې چین هم د متحدینو پر ضد و، یعنی د امریکا طرفداره و. که غواړئ پوه شئ چې ولې چین د امریکا طرفداره و، نو زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ.